دې نظم ورته یو دوه درې شی بس د بیم او د پالو د تماشو په تماشا یم د مار او د نولي د جنګېدو په تماشا یم د مار او د نولي د جنګېدو په تماشا یم کمې چې مې څوک غواړي د ژوندون د ښایستونو مرګې چې مې څوک غواړي د ژوندون د ښایستونو زه بیا هم دې مقتل کې د هغو په تماشا یم د مار او د نولي د جنګېدو په تماشا یم ولاړ دی دې سړي سره په کلکه دا سړی رانیسي مو د ده په مرسته ځکه دا سړی او ګرم نه دی که خیال وکړي نو بېشکه دا سړی تنګ شوی دی د کلي د ملکه دا سړی ټول عمر یې د اوسپنو ټکولو باندې تېر کړو خلاص نه شو د سندان او د سټکه دا سړی او د بیخه یې اوباسي او د جرړو یې اوباسي د ګل بوټی خو نه پرېږدي په ځمکه دا سړی او ریاضه چې اواز د امن نه کوي نو سپي که راشي د کابل نه تر راټکه دا سړی او ریاضه چې اواز د امن نه کوي نو سپي که راشي د کابل نه تر راټکه دا سړی سلام دې نظم ورته یو دوه درې شی بس د بیم او د پالو د تماشو په تماشا یم د مار او د نولي د جنګېدو په تماشا یم د مار او د نولي د جنګېدو په تماشا یم کمې چې مې څوک غواړي د ژوندون د ښایستونو مرګې چې مې څوک غواړي د ژوندون د ښایستونو زه بیا هم دې مقتل کې د هغو په تماشا یم د مار او د نولي د جنګېدو په تماشا یم د کرکې او د جنګ په نظریې چې راته ګوري د کست او د کینې په عقیدې چې راته ګوري د سمو مسلمانو د کتو په تماشا یم د مار او د نولي د جنګېدو په تماشا یم او خال دې په زنه داسې ښکاري لکه چې پایو کې لونګ پرېوتې وي ډېر ښه او مینه کول څه ګناه نه ده ګناه هغه ده چې څوک بل خفه کوي ډېر ښه او د اشنا مخ زما کتاب دی ما له سبق په بل کتاب کې نه راځي ډېر ښه ډېر